سلامونه ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو لکه څنګه چې تاسو دغه کتلی شئ ملګرو دغه ویډیو زه درته پلی کومه دغه ویډیو وګورئ چې څنګه ویډیو ده او دغه ویډیو ګورئ ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته لیکل ورسره وکړو عکس ثبت کړو همدارنګه دلته خپل عکس ثبت کوو دغه رقم ته نور دغه ډیزاین جوړ کړي ملګرو راځئ دغه بله ویډیو هم راسره وګورئ تر څو تاسو یقیني شئ ملګرو لکه څنګه چې دغه ویډیو هم ده ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو دغه ویډیوګان چې دی ملګرو لکه څنګه چې زه هر ویډیو کې دغه انشاء درته معرفي کوم په دغه کې دغه ویډیو ایډیټ کېږي ملګرو د دې لپاره به ما تاسو ته ټمپلیټ درکړی وي هغه ټمپلیټ به چې دی تاسو زما په ټلیګرام چینل کې ترلاسه کولی شئ همدارنګه په واتساپ چینل کې هم هغه ټمپلیټ ترلاسه کولی شئ زما د ټلیګرام چینل لینک یا هم د واتساپ چینل لینک به په یوټیوب کې په لومړي کمنټ کې وي همدارنګه د واتساپ چینل لینک به په همغه ټلیګرام چینل کې وي هلته تاسو ته زه ټمپلیټ اچوم یو څو دانې هغه به تاسو راواخلئ او اوس طریقه درته ښیم نو د ویډیو شروع کولو نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه درنه کوم ملګرو که چېرته زموږ چینل کې نوي یاست زموږ چینل ټیچ عمر سکلز درسره ضروري سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي نو راځئ په ویډیو شروع کوم ملګرو را به چې دغه به تاسو انشاټ ګورئ که چېرته تاسو سره نه وي نو تاسو به چې دی د پلی سټور نه انسټال کوئ او که چېرته در سره وي نو همدغه انشاټ به راخلاص کوئ چې کله مو راخلاص کړه ملګرو لږ انتظار به ورته وکړئ بیا به تاسو ته دغه شانتې صفحه راشي دلته یو تاسو ته کالج اپشن درکوي بل فوټو بل ویډیو تاسو به راشئ په دغه اتوماتیک په دغه ویډیو باندې به کلیک کړئ چې کله مو په ویډیو کلیک دلته بیا راشئ په دغه نیو باندې کلیک کړئ چې کله مو په نیو باندې کلیک ملګرو تاسو ته به ما یو څو ټمپلیټ درکړي هغه ټمپلیټ به تاسو راواخلئ ملګرو زه راځم هغه ټمپلیټ راخلم چې کله مو هغه ټمپلیټ راواخیسته ملګرو دلته دغه ټمپلیټ چې دی ملګرو ما راواخیسته دغلته ګورئ تاسو کتلی شئ دغه ټمپلیټ تیار ما جوړ کړی دی او دغه چې دی ملګرو تش دی نو څنګه کولی شئ په دغه کې خپل عکسونه ولګوو نو را به شئ ملګرو دې خوا به راشئ دغه صحې ته دغه پیپ به ووهئ چې کله مو پیپ ووهه ملګرو دلته به تاسو خپل یو داسې عکس راواخلئ چې بیکګراونډ یې کټ وي که چېرته که تاسو بیکګراونډ کټ کول غواړئ نو تاسو دغه ډېر په اسانۍ سره کټ کولی شئ په پکسارټ اپلیکیشن کې یا هم په ریمیو بي جي په کروم براوزر کې دغه سرچ کې هلته تاسو کولی شئ چې د هر عکس بیکګراونډ ریمیو کړئ انشاءالله پر روانه ویډیو به همغې پاړئ نو را به شئ ملګرو تاسو به دلته یو عکس سلیکټ کړئ زه راځم دغه عکس سلیکټ کوم ملګرو چې کله مو عکس سلیکټ کړم ملګرو دا به دې غاړې ته داسې غټ کړئ ملګرو دغسې به یې کوئ ملګرو او دلته به یې کېږدئ ملګرو چې کله مو کېښوده ملګرو بیا به دغه عکس ګورئ ملګرو په دې څنډه کلیک کوئ چې څومره دغه یي هماغومره ویډیو ته ترسېږي دغه 13 ثانیې د ملګرو کولی شئ دغه شی چې دی تاسو دلته 2 پیرې واچوئ نو کولی شئ ویډیو چې څومره غټه جوړولی شئ هغومره جوړولی شئ ملګرو اوس بیا راځو ملګرو څنګه کولی شو چې په دغه ساحه کې یو عکس ولګوو نو را به شئ ملګرو په دغه فیپ آپشن باندې به بیا کلیک وکړئ دلته راشئ ملګرو لکه څنګه مې چې دغه بل عکس راواخیستو هماغه رقم ته به دغه عکس هم راواخلئ بیا به په دغه پیپ باندې کلیک کړئ ملګرو دلته ګورئ او دلته به یو بل عکس راواخلئ زه راځم عکس راخلم ملګرو تاسو هر عکس راخیستی شئ که د هر چا عکس یې خپله وي هر چا عکس یې هغه راخیستلی شئ زه راځم ملګرو دلته یو دغه عکس راخلم ملګرو زه صرف تاسو ته طریقه ښیم چې کله مو دا راواخیسته بیا په دغه لاندې دغه اپشن باندې کلیک کوئ بیا به دا ویډیو اینډ باندې کلیک کوئ دا به تر اخر سره پورې ورسېږي بیا به راشئ ملګرو دې خواته به راشئ په دغه ماسک باندې به کلیک کوئ چې کله مو په ماسک باندې کلیک بیا به راشئ په دغه باندې به کلیک کوئ دغه ګرد اپشن ګورئ چې په دې مو کلیک کوئ دا به اتوماتیک دغه رقم ته کټ شي بیا به راشئ ملګرو دغه به لږ کوچنی کوئ چې کله مو کوچنی کړه دغومره به یې کوئ چې دغلته څومره راځي او په دغه ځای کې به یې دغسې کېږدئ ملګرو چې کله مو کېښوده ملګرو اوس راشئ ملګرو دغه اپشن ووهئ دغه ټیک مار اپشن ووهئ ملګرو چې کله مو ټیک مار اپشن ووهه اوس دغلته تاسو راشئ ملګرو خپل یو موزیک ورته انتخاب کړئ په دغه موزیک باندې آیډیو باندې کلیک کړئ چې کله په آیډیو کلیک کړئ بیا په دغه موزیک باندې کلیک کړئ چې کله په موزیک کلیک کړئ ملګرو دلته تاسو کولی شئ په دغه مای موزیک ته راشئ او دغلته تاسو خپل موزیک کتلی شئ هر موزیک چې تاسو راخیستلی کتلی شئ که چېرته غواړئ چې د ویډیو نه موزیک راواخلئ نو دغه په ایکسټریکټ آیډیو فرام ویډیو په دې به کلیک کړئ او تاسو ته به ویډیوګانې راشي هر ویډیو نه چې غواړئ تاسو موزیک راواخلئ همغه ویډیو باندې سلیکټ کړئ ډایرکټ موزیک ترنه کټ کېږي ملګرو را به شئ په دغه ځای کې به په دغه خپل یو ساز انتخاب کړئ یا به یو نظمات شي چې تاسو هغه به راواخلئ زه راځم راخلم ملګرو دغه موزیک ما سلیکټ کړ اوس راځم په دغه ټیک مار باندې کلیک کوم چې کله مې په ټیک مار کلیک کړ بیا دلته راځم په دغه ټیکس باندې کلیک کوم چې کله مې په ټیکس باندې کلیک کړ دلته تاسو به د دغې هغه اول 2 بیتونه ولیکئ دلته لکه څنګه چې ما دغه سندره اخیستې تاسو واورئ ملګرو دغلته راشئ همغه کوم اول بیت چې دی هغه به ولیکئ زه راځم ورته لیکم کله مې باید ولیکول ملګرو بیا په دغه ټیک مار کلیک کړئ چې کله مې په ټیک مار کلیک کړ دا به لږ دغسې غټ کړئ او د پاس سر کې به دغلته ورته کېدی دغسې به یې کوئ ملګرو چې څومره ښه راتله همغونه دغلته به دغسې ورته کېدی اوس به راشئ ملګرو په دغه علامه باندې به کلیک کوئ بیا په دغه ځای باندې کلیک کوئ ویډ اینډ به کوئ اوس راشئ ملګرو ټیکس دویم نمبر کوم بیت چې دی هغه ورته ولیکئ ملګرو ما دویم بیت هم ولیکه اوس راشئ بیا په دغه علامه کلیک کوئ او دغه ویډیو اینډ یعنې ویډیو اخره پورې دغه اپشن ووهئ تاسو ویډیو اخره پورې به دغه خط لاړ شي بیا به راشئ دغه خط د دې د کونج ته دغسې ولګوئ ملګرو لکه څنګه چې د ویډیو کې ما خپل ولګوو دا مو چې کله ولګوو ملګرو را به شئ په دا ټیک مار علامه باندې به کلیک کوئ دلته مو چې کله کلیک کوو اوس دغه ویډیو چې دی ستاسو جوړ شو اوس تاسو اورېدلی هم شئ ملګرو دغه واورئ چې ما څنګه جوړه کړې
ملګرو دغه تاسو وکتله دغه ویډیو چې ډېره ښایسته جوړه شوه. ملګرو په دغه ویډیوګانو تاسو کولی شئ خپل د ټیک ټاک آی ډي هم مخ ته بوځئ. نو ملګرو به څنګه کولی شو چې دغه کومه هغه چې دی ویډیو چې دا ثبت کړو را به شي په دغه ایکسپورټ باندې کلیک کوئ. کله مې په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ بیا په ایکسپورټ کلیک کوئ او دغه ویډیو به اتوماتیک ستاسو ته را ډاونلوډینګ روان شي. دلته ګورئ ملګرو چې څنګه دغه اپشن چې دی 100 ته ورسېده نو اتومات به ستاسو ویډیو چې دی ګالري ته ښکته شي. هلته ګورئ ملګرو حساب شروع شو. نو ملګرو دغه وه زموږ ته نن ورځې ویډیو که چېرته بیا هم یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه ده کوم که چېرته زموږ چینل ټیچ عمر سکلز کې نوي یاست دغه زموږ اصلي چینل دی دغه در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. په دغه چینل کې تاسو ته د ایډیټینګ سامان همدارنګه د آنلاین پیسو ګټلو همدارنګه نور ښایسته ایډیټینګ او سوشل میډیا تنظیمات ښودل کېږي ملګرو. نو لاس پارم تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.